تا باندې آباد میلیونونو خلکو چې یو مجاهد ارجک شو په سلو کې ځکه چې افغانستان 40 میلیونه نفوس ده یو مجاهد ارجک شو ته عبادت ووي دا ټول مجاهد خرابې څوک کې نه دا ټول خراب نه دي ته لوړ شدید شکایت وکړه ویلې په فیسبوک کې چې ته په فیسبوک کې یو څه د لیدلې نه وي ته هغه تبلیغ کوي یا کوي چې دا وشول دا نشته دا مطلق د فیسبوکي هر څومره چې هر څوک دا هر څه دا کوي دا دینه د نه واجی نه کوي چې ندان ده زه به دا وایم چې سرمایه یا پیسې د ټولو خلکو ته نه رسیږي دا شی دی چې د شل کلنۍ ذهنونه غلط جوړ شوي دي دا د خپل عملي وکړي یعنې عملاً د دوی راشي په خپلو سترګو ما څه دې ته وایي چې ته باور په خدای وکړه زه تر ګهیځ 5 بجو پوره په ښار کې ګرځم ته باور په خدای وکړه چې زه ټکسیون یم زه ښځه حاجي کوم سړی حاجي کوم سپین ږیره حاجي کوم هر څه چې کوم مو یې نه وي لیدلي بادرویه مو قسم زه خورم صحیح ده چې مشکلات شته ولې مشکلات کله په 9 میاشتو کې حل کېږي وخت غواړي خوشبین وخت غواړي یا افغانیانو نه ځوانانو نه مې دا غوښتنه ده چې دا وطن ته روز شئ هر څه خپله وکړئ وکړئ تحمل وکړئ تحمل یې که چېرته دا شی وي چې دغه موږ تاسې ټول پوهېږو چې په مشرانو کې په سلو کې 15 خراب دي 15 نوي جوړ دي ولې دا شی نه شو ویلی چې وایي چې 50% خراب دي نو خصوصا په کوبل ښار کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې امن روغللو دا ډیره د خاکسا ده امنیت نقصان امنیت 100% اطمیناني دي 100% صحیح مشکلات شته ولې د مشکلات د شکایت مرجع شته یو غل چې په یوه ځای کې غلا وکړي ثبوت هغه غلا نشي کولی ځکه چې د خلکو زړه پیدا کړو جرأت پیدا کړو دا ډېر زر یلی شي شکایت کوي او دا د خلکو پوره ډېره د خوشحالۍ خبره ده خبرې زما ته خبرې اوږدېږي ځینې خلک دغه د کاروبار د نشتون نه شکایت کوي چې کاروبار نشته ته خپله ټکسیواني کوي څنګه دغه کوم رزق حلال چې پیدا کوي خو زه به دا دې ته وایم چې زه 1000 بار راضي یم چېرته تاسې په تاریخ کې اوسه پورې ولیدلی دي چې پلونکی سړی دی لوږې مړ شو یو دویمه شرکتونه کاروبار د چا سره و کاروبار د مافیا سره و افغانستان په مواد مخدر کې اولین هېواد و هغه مافیا ټوله وتښتېدله د وطن موږ تاسې طرفه د کاروبار هر څه چې موږ تاسې جوړ کړو څوک یې روکي کاروبار دا څوک کوي چې که چېرته د هغې مافیا زه په زغرده یم چې هر څوک هر څه کوي یو د وزیر دفاع چې یو 15 شرکتونه یې لرل د خارجیانو نه به هره یوه پروژه چې ووتله اول په غاټو چارواکو نیول 15 شل ژبې یوه پروژه خرڅېدله هغه خلک ټول وتښتېدل ملت یې پرېښو نو دا ملت چې اوس پوتې ده دا ملت چې خپله موږ تاسې یو څه نه څه ونه کړو کاروبار نو شکایت چې وکړو چا ته یې وکړو شکایت یا دا حالات په موږ نګوه خرغله ده نه په عموما دنیا نه ده یعنې په خپلو مټو باید زور وکړو په خپلو مټو باید زور وکړو په خپله باید زحمت وبسو د هغه مافیا په تامه باید ونه اوسېږو ځکه چې هغه مافیا خو وا لوړه پیسې یې ځان سره ویوړلې هر څه یې ځان سره وبوسلې شرکتونه یې مغې وو کاروبار یې مو په دا کې د مجاهدو کومه مشکلات نشته ځکه چې د شرکت د مجاهد په لاس کې نه و شرکت چې و پروژه چې وه کاروبار چې و دا د مافیا سره و مافیا لوړه مافیا ووتله کاروبار یا بند کړلو نو دا کې زه دا وایم مننه ژوندي اوسئ خوشحال اوسئ پام چې د غرور خزانې بیا درنه خزانه کړي